أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. مخکې آیت مبارکو کې د هغه خلکو ذکر وکړلو چې دوی اهل کتاب دي، علما دي، او دوی سره د علم نه خپل منځ کې د زد د وجنه اختلافات جوړي. نو دی آیت کې هغه شانتي خلق ذکر کوي چې دوی ته خو د کتاب الله پوره مهارت نشته دی، سنسا حصہ د کتاب الله زده کړې ده، او دوی د الله تعالی د کتاب فیصله دې ته تیار نه دي. نو فرمای علم ترى آیت نګوري الی الذین کسان ته اوتو چې ورکړلې شي د دوی ته نصیبا برخه یو حصہ من الکتاب د کتاب. دینه مراد یهود او عیسایان دي، لیکن اهل کتابو کې مسلمانان هم شامل دي، نو داتی هم مراد کی دیش. نو قرآن پاک چې دی دا د مفهوم په اعتبار سره عام دی، چې څوک هم د دې مستاق جوړې دی شي نو هغه په دې کې شامل دی. نو فرمایي چې یو برخه ورکړلی شي د دوی ته د کتاب نه، هغه د هغې الفاظ پیژندل او لږه ډېره معنا پیژندل دي. یدعون بللی کیدی شي دوی الی کتاب الله، د الله تعالی کتاب ته، لیحکم بینهم، د دې دپاره چې فیصله وکړلی شي د دوی په منځ کې، یعنی دوی په منځ کې چې کم اختلاف راغلی دی چې د هغې فیصله د الله تعالی په کتاب سره وکړلی شي، یا خو د دوی د عقایدو یعنی اصولی مسائل یا فروعی مسائلو کې چې کم اختلاف دی چې د دې فیصله وکړلی شي د الله تعالی په کتاب سره، یا د دوی دنیاوي چرته مسائل راشي د ځمکې او د کاروبار څه مسئلې، او دوی د الله تعالی کتاب طرف ته راوبللی شي چې د الله تعالی په کتاب مونږ فیصله کوو. نو فرمایي ثم یتولی فریق منهم، نو بیا ګرځي یوه ډله د دوی نه د الله تعالی د دې کتاب نه وګرځي، د دې فیصلې ته تیار نه وي، وهم معرضون، او دوی مخ ګرځونکي دي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. د دې مخ اړولو د اعراض کولو او د الله تعالی د کتاب نه د مخ اړولو
د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې نه کولو د دوی دا جرأت چې دی د هغې وجه بیانوي چې دوی دا دومره جرأت کوي د الله تعالی په کتاب فیصله نه کوي دوی د الله تعالی د کتاب نه مخ اړوي دا دومره حوصله او جرأت چې په دوی کې پیدا شوی دی دا د دوی څه داسې خبرې د ځان نه جوړې کړي دي او په هغې باندې دوی اعتماد کړی دی د هغې د وجې نه دوی دومره زړور شوي دي نو هغه وجه ذکر کوي ذالک دا بانهم د دې وجې نه یقینا دوی چې دي قالو وی دوی لن تمسنا النار هرگز وبه نه رسي مونږ ته اور یعنی جهنم ته مونږ به نه ځو جهنم خدا زمونږ دپاره نه دی جوړ شوی نو دا چې کوم یهودو نو دوی به داسې وي چې مونږ د پیغمبرانو الواد یو نو که مونږ هر څه کوو مونږ به جنت ته ځو او باقی خلک چې دی نو که دا هر څه کوي که ښه کوي او که بد کوي دوی به جهنم ته ځي نو دا یو خبره دوی د ځان نه جوړه کړې وه نو د دې د وجې نه چې یاره صرف به جنت ته مونږ ځو او جهنم ته به مونږ نه ځو البته د شمار یو څو ورځې دي چې 40 ورځې دي 40 ورځې به مونږ جهنم ته ځو او هغه چې مونږ کم د سخي عبادت کړو 40 ورځې نو هغه 40 ورځې د سخي د عبادت د وجې نه به مونږ جهنم ته 40 ورځې ځو او بیا به مونږ دای نه پس په جنت کې یو نو دا خبر دوی دا خپل طرف نه ویله او د دې د وجې نه زړور شوي وغرهم فی دینهم او په دوکه کې اچولی و دوی فی دینهم په دین خپل کې ما هغه خبرو کانو یفترون چې دوی دروغ تړل کم چې دوی دروغ تړلو چې مونږ به جهنم ته نه ځو دغه خبرو دوی په دوکه کې اچولی او دغه دوکې دوی مغروره کړي وو زړور کړي وو فکیفا دې آیت کې د دوی د تخویف اخروي ذکر کوي نو فکیفا نو څرنګې به یې اذا هغه وخت جمعناهم چې جمع کو مونږ دوی لره لیوم هغه ورځې ته لا ریب فی چې پای کې څه شک نشته دی یعنې دوی خو دنیا کې داسې زندگی تیری او هغه وخت په څنګه چې کله مونږ دوی راجمع کو د قیامت په ورځ باندې ووفیت او پوره ورکړلی شي کل نفس هر نفس ته ما هغه بدله کسبت چې دا عمل کړی دی د عمل بدله هر نفس ته ورکړلی شي وهم لا یظلمون او په دوی سره به څه ظلم نشي کولی د دوی نه به څه کمې نه کولی کېږي که نیک عمل یې کړی نو پای کې به کمې نه کېږي بلکې یو په لس باندې به الله تعالی بدله ورکوي او که د ګناه کړی نو پای کې به هم څه کمې نه کولی کېږي یو ګناه به په یوه ګناه باندې حسابېږي علم ترى آیت نګوري الی الذین آکسان ته اوتو چې ورکړلی شي ده دوی ته نصیبا حصه من الکتاب د کتاب نه یدعون بللی کیدی شي الی کتاب الله کتاب د الله ته لیحکما د دې دپاره چې فیصله وکړي بینهم په منځ د دوی کې
ثم بیا یتولا ګرځي فریق یو ډله منهم د دوینا وهم مورضون او دوی مخ ګرځون کې دي ذالک دا بانهم د دې وجنې یقینا دوی چې قالو وی لن تمسنا النار هرگز بونه رسی مونږ ته اور الا ایاما معدودات مگر ورځې د شمار وغرهم او په دوکه کې اچول دوی دینهم دی په دین خپل کې ما هغه خبرو کانو یفترون چې دوی دروغ تړل فکیف نسرنګ بی اذا هر کلا جمعناهم چې جمع کوم دوی لرا لیوم هغه ورځ ته لا ریب فی چې هیڅ شک نشته دی په دې کې ووفیت او پوره باور کړل شي کل نفس هر نفس ته ما هغه بدله کسبت چې دا عمل کړی دی وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي د باران دپاره په اخلاص سره دعا وغواړئ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام اللهم یا رحیم لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا اللهم انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا ولا آجلا نافعا ولا ضارا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين